رښتیا بیخي ځانګړی ثبت دی چې په بل هېڅ ځای کې نمونه نشته. دلته ټکټونه خرڅېږي او خلکو بیروبار خو وینئ. د ترورۍ نه به پوښتنه وکړو چې دا څه وي. Hello, how much is the ticket for visiting Casa Batlló? The cheapest. دلته چې بیا کله ګرځئ دی ورته موډرنیستا وایي. موډرنیستا هنر جوړښت یې وګورئ. د دې بیا بام ته هم ختلی شئ او له هغې ځایه ننداره هم کېږي. د دا دکان دی. زارا دا ودانۍ ډېره ښکلې ده. جالبه دا ده چې سړی دلته یو بل رقم احساس کوي. د هوا سره یې پرون دلته د عزیز سره مې خبرې کړې، هغه د پېښور یو وطندار. هغه وویل دا ځای لکه پېښور داسې دی. زه ډېر کې خوښ یم ځکه یو خو هوا هغې ځای ته ورته ده، بل یې د شر و شور و بیروبار. فقط د سړک په سر د کبابونو او ترخو خوراکو کمی دی. نور نو رښتیا لکه پېښور یا زموږ ستاسو جلال آباد داسې یو هېڅ سړی لري. د دې ودانیو جوړښت ته مو پام دی. زړې ودانۍ دي خو ډېرې ښکلې دي. یو شی چې ښایي تاسو هم ورته پام شوی وي، دا ترانسپورت یو څه ګډوډ دی. د موټرو ځینې ځایونو کې له سرو لاینونو هم تېرېږي موټر، له سرو چراغونو لیدلي مې دي. نو لاره بنده هم وي ډېر وخت چې دا د موټرو ډېروالی علت دی او که همدغه قانون ته غاړه نه ایښودل، سرغړونه یو څه خو دي. راځئ د کاسا باټیلا د بیرون نه وګورو څنګه ده، ځکه صفت یې ډېر کېږي. بارسلونا د فوټبال کلب په اړوند هم بېله بېلې مغازې دي او ډېرې زیاتې دي دلته چې د هغوی په مارک جوړ شوي کالي، جامې او نور شیان پکې خرڅېږي. نو که د بارسلونا فوټبال د ټیم شوقیان وی، کولی شئ دلته بیا د دې ټیم اړوند جامې یا نور شیان چې د هغه هم په دغه مغازو کې واخلئ چې د دوی لپاره ځانګړي دي. او هره سیمه کې ودانه شته. دغه نو کاسا باټلو ده. د تورستانو بیروبار خو وینئ. دا نو د ګاوډي هنر دی چې دلته یې کارولی. په اصل کې دلته دوې ودانۍ دي، دا دواړې سره بیلې دي. کاسا باټلو څنګه تلفظ کېږي، دا د ګاوډي چې ده هغه دغه ده.
د بالکونو جوړښت ته وګورئ، خپله ودانۍ کوم کاشي چې پکې کارول شوي یا د کاشیو ټوټې او ښکلا یې ویل کېږي چې دا دننه هم همدومره ښکلې ده. دلته یو څه عکسونه شته، متاسفانه اوس ډېر وخت نه دی نشته چې زه ورشم. رښتیا هم بیخي ځانګړی ثبت دی چې په بل هېڅ ځای کې نمونه نشته. په بالکونو کې د چراغونه هم ډېر جالب دي چې بلیږي. د دې ودانۍ اصلي نوم کاسا باتیو ویل کېږي، فکر کوم په اسپانوي ژبه کې. کاسا په اسپانوي ژبه کې کور ته وایي او انتوني ګاوډي د دې ودانۍ ډیزاین د یوه کس لپاره وکړ، یو مشهور تجار و یا د هغې وخت شتمن کس و چې کاسا باتیو یا کاسا باتیلو نومید او هغه په دې کې ژوند کولو. د دې ودانۍ جوړښت ته چې ګورئ داسې جوړه شوې ده لکه د سر د هډوکو نه چې جوړوي یا د جمجمو نه چې جوړوي. دا بالکونونه یې تقریبا دې ته ورته دي، نو ځکه یې هم نوم اصلي نوم یې کاسا د لاوسوس دی یا د هډوکیو کور یا د هډوکیو کوټه. او شاوخوا کې چې نورې ټولې ودانۍ ګورئ د هغې سره یې توپیر کېږي او همدا د انجینر ګاوډي د هنر له کبله. بله کلیسا یې هم ډېره مشهوره ده. د دې ودانۍ په بام باندې بیا یوه ډراګن یا اژدها جوړه شوې ده یا نقاشي شوې ده یا نه پوهېږم څنګه ورته ویلی شئ. لکه څنګه مې چې ویلي وو انتوني ګاوډي له طبیعت څخه متاثر و او په ودانیو کې هم جوړښتونه له طبیعت څخه الهام اخلي. دلته هم کوم رنګونه چې کار کړي دي هغه د بحري موجوداتو، بحري مرجانونو او نورو هلته چې کوم ژوي ژوند کوي د هغو په شکل دي. د یادونې وړ ده چې د ګاوډي د نورو طرح شوو ودانیو په څیر دا هم د یونسکو د کلتوري میراث په لیست کې ده او ساتنه یې کېږي او هر کال زرګونه یا میلیونونه خلک ښایي لیدلو ته یې راځي. دلته اوس هم ګورئ چې نوبت نشته شاوخوا کې او خلک عکسونه او انځورونه ورسره اخلي. نو که تاسو هم بارسلونا ته راغلی د دې ودانۍ لیدنه هم وکړئ او که مو وخت درلود کولی شئ دننه هم ورشئ. شاوخوا 10 روپۍ ټکټ دی. نو ښه سفرونه او ښه چکرونه. د انتونیو ګاوډي په هنرونو کې یو بله ودانۍ هم شته چې د کاسا میلا په نوم یادیږي او وایي کله چې هغه ډیزاین شوه بیا ډېرو خلکو انتقاد پرې وکړه، وایي چې دا ښایي د دې ښار د ودانیو ارزښت را ټیټ کړي او یا د نورو ودانیو منځ کې بده ښکاره شي. خو د وخت په تېرېدو ګاوډي ثابته کړه چې نوښت هر وخت مخکښ وي او که چېرته هنر ورسره ملګری شي له انجینرۍ سره داسې یو څه رامنځته کېږي چې د کلونو او پیړیو لپاره بیا د نورو ودانیو ترمنځ شاهکار بلل کېږي او خپل ځای پیدا کوي. او نور ودانۍ هغه دي پر ځای دي یا به ړنګې شي یا به شکلونه یې بدل شوي وي، خو د ګاوډي همدغه کږې وږې ودانۍ چې خلکو ورته یوه ورځ په بد نظر کتل اوس د بارسلونا تر ټولو ښکلې او تر ټولو مشهورې ودانۍ ګڼل کېږي. یادونه وړ ده چې د کازا باټلو بیا 2 برخې لري. که څه پوښتنه مو درلوده دلته دا نجلۍ ولاړه ده، کولی شئ هره پوښتنه ورنه وکړئ. او دې خوا ته یې مثلا که ټکټ اخلئ په دغه لاره به ځئ او که غواړئ سټور ته یې ورشئ یوه هټۍ لري هغې دپاره به دې خوا ته ځئ.
په هټۍ کې نه پوهېږم چې څه خرڅېږي راځئ وګورو دلته دا جوړښت یو څه کتلی شئ دننه هم د دې ځای سمبولونه دي چې خرڅېږي د ګاوډي د هنر اړوند شیان شیانو طبعا قیمت دي ځکه دلته دا د تورستانو ځای دی یو په هغوی باندې خو یې څومره زور رسي همره قیمته خرڅوي بېلګې په ډول دغه ګوتې تر 40 یورو نه لوړې دي اکثر همدا چې دي همداسې عادي وسپنه دا بیا نورې هم قیمته دي 290 10 یورو بالکل په لیدلو ارزي دلته ټیکټونه خرڅېږي او خلکو بیروبار خو وینئ دا څنګ ته یو بل موزیم هم دی چې دی اماتله یا کازا میوزیم اماتله داسې څه په نوم یادېږي د دې ودانۍ جوړښت هم یو څه د نورو سره توپیر لري دلته کافي شاپ دی بیا او هغه خواته یې نه پوهېږم چې هغه وړاندې بیا موزیم دی د ترورۍ نه به پوښتنه وکړو چې دا څه وي Hello, how much is the ticket for visiting Casa Batlló? The cheapest one is 35 and the expensive it's 45. What's the difference? Well, blue ticket it's the cheapest one. Only include the house of Гауди and an audio guide. And silver and gold ticket include more rooms for another authors like Rafik Anadol or Kengo Kuma, includes a tablet to make an immersive experience. Okay. Thank you very much. Thank you. ټیکټ دوه ډوله دی یو 15 یورو بل 15 یورو نو که ورتلی دا په پام کې ونیسئ خو که کوم ځینې هوټلونو کې چې شپې کوئ یا مثلا د booking.com سره هوټل بوک کړئ هغوی بیا ځینې تخفیفونه لري ممکن دا ټیکټ درته په 10 یا 15 یورو واخلي یا هم مثلا هغه د ټوریسټیک بسونه چې دي دلته چې هغې نه که ټیکټ واخلئ هغوی هم بیا د تخفیف ځانګړي کوډونه لري بیا کولی شئ څه په ارزانه ورته راشئ ورشئ لیدنه ورنه وکړئ دا یو شي ته مو که پام وي د بارسلونا ودانۍ چې دي په دغه هر بلاک کې داسې په کونج یې پرې شوی دی داسې ډیزاین شوي دي او ویل کېږي چې د دې هدف دا و د ډیزاینرانو چې په ښار کې په څلور لارو کې خصوصا د بیروبار مخنیوی وشي خو متاسفانه بیا خپله د سړک غاړې ته همدا نقشه نه ده پلې شوې او لا هم هلته همدلته څلور لارو کې لا همغه بیروبار شته دا یوه جالبه مغازه ده
خو شیان پکې قیمته دي 1.5 سل 200 یورو کې بس پکې قیمته ځایونه به پکې سپکوو د انتونیو ګاوډي هنر چې و یا معماري چې وه هغه د نوي موډرنیزم په نوم یادیږي کوم چې د 19مې پیړۍ په پای او د 20مې پیړۍ په پیل کې دود شو او هغه په هنر فلسفه او معمارۍ کې نوښتګري وه دلته چې بیا کله ګرځئ دوی ورته موډرنیسته وایي موډرنیسته هنر په اړه معلومات ورکوي د ټور ګایډز یا لارښوونکي د ګرځندویانو د موډرنیسته یادونه کیږي او د فاسد دغه ودانۍ چې دې خواته ګورئ دا د کاسا میا یا کاسا میلا په نوم ده چې دا هم د انتونیو ګاوډي هنر دی او مخکې مې چې یادونه وکړه چې خلک یې مخالف وو کله چې دا ودانۍ جوړېده یا جوړه شوه د بارسلونا ډېرو خلکو یې مخالفت وکړ او پر ضد یې تبلیغات وشول علت یې دا و چې دوی ووایي چې دا د بارسلونا د نورو ودانیو د ښکلا د خرابوالي لامل کیږي او ارزښت کموي د دې ښار یا د دې ودانیو یا د دې ښکلاو خو دغه دي چې اوس ګورئ د ګاوډي د نورو ودانیو په شان دا هم مشهوره ده پر ځای ولاړه ده خلک یې لیدلو ته راځي او له ښکلو ودانیو یوه بلل کیږي دلته هم لکه څنګه چې ګورئ که بیروبار دی ډېر خلک راځي لیدلو ته یې Hello. Can I ask how much is the ticket for entering here? The general ticket here for adults it's 28. If Okay. you buy it online it's 25. Online is cheaper. Yes. Thank you very much. $28 to $25 اته شروع دلته ټیکټ دی که بیا آنلاین واخلئ 25 کې جوړښت ته یې وګورئ د دې بیا بام ته هم ختلی شئ او له هغې ځایه ننداره هم کیږي د بارسلونا د ځینو سیمو دا بیا غټه ودانۍ ده هغه بله کازا باټلو یو څه وړه وه د دې اندازه غټه ده دلته ټکټونه خرڅېږي دا یې دکان دی په دې کې هم د ګاوډي د نورو هټیو په شان یا د اړوند چې کومې دي د هنر هغه شان خرڅېږي یادونې وړ ده چې د ده د هنر سره رنګونه هم تړلي په ځانګړي ډول د طبیعت رنګونه دا
ډبرې چې پکې کارول شوي دي هغه صخره‌يي تیږې چې ورته وي موږ نه پوهېږم دې ته پرخې وي یا کمر ورته وي هغه کارول شوي او ډېر جالب دي او په دې کې هم د نورو ودانیو په شان سیده خطونه نشته ټولې منحنیانې دي دا بالکونونو کې چې کوم وسپنه کارول شوې دا هنر دی د خپله ګاوډي طراحي ده د ننه ودانۍ کې بیا 2 تالارونه دي چې دواړه اته منحني زولې لري جالبه ودانۍ ده دا هم د یونسکو د کلتوري میراث په لیست کې ده او مشهوره ودانۍ ده په ټول اسپانیا کې د یادونې وړ ده چې د دې ودانۍ په جوړښت کې کوم بار چې د ودانۍ دی هغه په دغه تیږو په د پایو نه دی او دا هم د نوښت و چې په هغه وخت کې وکړ د نورو معمول ودانیو برخلاف چې په دې شاوخوا کې تاسو وینئ او نن یې له ګاډرو فولادو کار اخیستی له همدې کبله هر منزل د دې ودانۍ یو له بل سره توپیر هم لري د هنر او معمارۍ د متخصصینو په وینا ویل کېږي چې دا د هنر او معماري چې د له اوس وخت نه هم پیشرفته ده یعنی اوس هم دې ته ورته معماران او مهندسان یا هنرمندان ښایي نه وي راتلونکي کې پیدا شي امکان شته هغه نوښتګري چې د ذهن کې وه خلاقیت تر اوسه متاسفانه بل څوک نه دي توانېدلي داسې آثار تولید کړي هوټل ماجستیک د جلال اتماب هوټل دی دا دلته هم لکه افغانستان غونده خلک رستوران ته ورکش کوي راشي څه شی خورئ